هغه خلکو سره چې خپل صنعتي تولیدي او زراعتي توکي دلته نندارې ته ایښي وو دغه نندارتون د دوی په دغه توکو باندې څومره مثبت تاثیر کړی دی. دغسې نندارتونونه زموږ ته هم ډېر اړینه ده او بلکې زموږ وطنوالانو ته هم دغه اړینه ده چې خپل د وطن تولید وګوري او د نږدې نه سره لیدنه وکړي چې د دې سره اشنا شي خپل وطن تولید په هر ځای کې استفاده وکړي. لکه یو فابریکه ده یو فابریکه ده داسې تولیدات کوي چې هغه لمر ته خواره کړي چې وچ شي او هغه ویدي خبر نه وي باران راخکې شوی هغه ټول هر څه د هغه ګټې سین وړي نو د هغه دپاره همدا جوړه کړې ده چې کله دې باندې باران راخکې شي ټول خلک خبرېږي ځي بس دا څه اواز کوي؟ هو اواز کوي. کومې کیلې چې دا صحیح نه دا د هغه د تودو سیمو کیله ده چې تر اوسه پورې په کونړ کې دا نشته دی یو کیله او یو د اما الحمدلله موږ د زراعت انجینرانو او د زراعت ریاست په هڅو سره دغه ورایټي د کیلې چې تاسو دلته شاهدان یاستئ چې ډېره غټه کیله لري دا په کونړ نورګل ولسوالۍ کې ترویج کړې ده. ځلا راډیو ټلویزیون ډیرو درنو کتونکو او د راډیو اوریدونکو سلامونه نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. دلته نن د ملي نندارتون درېیمه ورځ ده. نن به دغه نندارتون پای ته رسیږي. ما غوره وګڼله تر څو نن ورځ دغه نندارتون ته راشم او دلته د هغه خلکو سره چې خپل صنعتي تولیدي او زراعتي توکي دلته نندارې ته ایښي وو دغه نندارتون د دوی په دغه توکو باندې څومره مثبت تاثیر کړی دی او د دې دپاره څنګه کول پکار دي تر څو په آینده کې دا ډول نندارتونونه جوړ شي تر څو دوی پکې خپل توکي نندارې ته کیدي. موږ سره پاتې شئ د دغې خلکو سره خبرې لرو. راځئ موږ سره پاتې شئ او د دې خلکو خبرې مو سره واورئ. دلته چې تاسو ګورئ دې غرفه کې تقریبا ډېر زیات رنګونه پراته دي او دا ویاړ د افغانستان دی او بالخصوص دا ویاړ د مشرقي دی د ختیځ دی چې په دغه ساحه کې دلته دوی دغه د رنګ کمپنۍ لري. دوی غرفه اخیستې ده د دوی سره خبرې کوو دغه تولید د کوم ځای تولید دی د کوم ولایت دی د افغانستان خو دی خو چې د کوم ولایت دی او د دې ترڅنګ به دوی سره خبرې وکړو چې دوی څومره دغه نندارتون د دوی دغه توکو لپاره د دغه دوی د تولیداتو لپاره څومره مهم دی. وروره مهرباني په سر کې مراته نوم واخلئ. څوک؟ عبدالقدیر جلیلی ما یو تن د فسران حضرتي بازار موندنې مدیر یم. مدیر صاحب کونړ کې دغه نندارتون جوړ شو تاسې پکې خپله غرفه نیولې ده دلته مو خپل تولیدات ایښي دي دغه شانتې نندارتونونه ستاسې په تولیداتو باندې څومره مثبت تاثیر غورځولی شي؟ نن د درېیمه ورځ د نندارتون دی او دغسې نندارتونونه زموږ ته هم ډېر اړینه ده او بلکې زموږ وطنوالانو ته هم دغه اړینه ده چې خپل د وطن تولید وګوري او د نږدې نه سره لیدنه وکړي چې د دې سره اشنا شي خپل وطن تولید په هر ځای کې استفاده وکړي. بازار موندنې برخه مو په دا ډول پروګرامونو کې ستاسې د بازار موندنې برخه څومره قوي کېدلی شي؟ ډېر تاثیرات اچوي په دې د کونړ ولایت په لومړنی ځل باندې په نندارتون په مخ ته اچول شوی دی او خلک اشنا نه وو د خپل د وطني تولیداتو څخه ډېر خلک راغله د نږدې نه ولید خپل د وطن تولید یې ولید او واقعیت سره چې د وطن تولید د وطن افتخار د وطن دی. دلته په بینرو کې کلر لاک ښکاري ماته چې ښکاري سوپر سټار ښکاري د دې ترڅنګ فاینډ سټار سوپر ښکاري فرقونه لري ټول د یوې کمپنۍ جنس دی؟ هو بله صاحب زموږ سره وړومبنی کلر لاک دی بیا سوپر سټار دی سوپر پینټ دی سنلایټ دی نوبل دی ډبل پیک دی زمونږ دا د خپل د کارخانې برانچ دی هر یو ته خپل نمایندګان هم دی. اوس مثال زموږ کونړ کې قهار په نوم باندې زمونږ عبدالقهار هغه نماینده د کلر لاک دی زبیر خان د سوپر سټار دی او ثناء الحق چې دی د ډبل پیک نماینده دی په کونړ کې هر یو ته موږ خپل جدا جدا برانډونه جوړ کړي. نن وروستۍ ورځ دا پروګرام پای ته رسیږي آینده کې نور د دا ډول پروګرامونو څومره غوښتونکي یاست؟ انشاءالله په دې اوس د دې نه وروسته شاید کابل کې په ننګرهار کې د دې نه مخکې موږ په ننګرهار ولایت کې هغلته مو اشتراک کړی او د دې نه مخکې په افغانیفا کې د دارالمان کې بیا هم نمایشګاه بین المللي افغانستان کې دغه ډېر تاثیرات چې دې د خاطره چې په افغانستان کې د وطني تولیداتو ماشاءالله الحمدلله ډېر زیات بلکې د رنګ په تولید کې نه په هر برخه کې د
وطني تولیداتو ډېرې فابریکې او ډېر خلک زده کړي د پاکستان او د ایران څخه اوس دغه مالونه نه راځي چې په افغانستان کې دا جوړېږي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ، خبرې مو راسره وکړلې او نن په دې 3 ورځو کې خو به داسې څوک نه راغلی چې درته ویلي یو قطعي رنګ ماده راکړه. ولې نه، ډېر خلک انجینر صاحبان راغله، فروجو والا راغله، دولتي هم د اسلامي امارات هم د تا تر والي صاحبه پورې موږ سره لیدنه وکړه. خوشحاله شو دې د خاطره چې زموږ د وطن تولید دی او بیا هم د وطنوالو څخه دغه هیله ده چې د خپل د وطن تولید په هره برخه کې استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. ډېره مننه. درنو کتونکو دغه مدیر صاحب چې تاسې خبرې واورېدلې دا په افغانستان کې د کلرلاک او ترڅنګ د ډېرو نورو مارکو البته د نورو رنګونو نماینده وو. دوی دلته غرفه نیولې وه او دغه نندارتون یې د خپلو تولیداتو دپاره مهم وبله. درنو لیدونکو د بلې غرفې ته چې راغلو دلته ډېرې ښایسته ښایسته ودانۍ جوړې شوي دي، ترڅنګ یې ډېر نور داسې کارونه شوي دي چې دغه مسؤل به یو دنه تشریح کړي چې دوی څه شی جوړ کړي دي، دا چا جوړ کړي دي، دلته نندارې ته ایښودي دي او دغه نندارتون چې د دوی دپاره جوړ شوی څومره مهم دی. مهرباني نوم ورته واخلئ. السلام علیکم. زما نوم عبدالشکور دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او د صنایع مسلکي انسټیټیوټ د 14 صنف د اخرني سمستر شاګرد یم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. دا توکي چې جوړ شوي فکر کوم دا به ستاسې د شاګردانو او ستاسې غوندې د محصلینو په لاسونو جوړ شوي. هو دا کوم شیان چې دلته تاسې وینئ په دې غرفه کې لګېدلي دا ټول د صنایع مسلکي انسټیټیوټ شاګردانو په لاس باندې جوړ شوي دي. کوم ساختمانونه چې ګورئ دا ساختمان انجینرانو جوړ کړي او کوم یو دغه چې ګورئ برقي پروژې دا د برق انسټیټیوټ شاګردانو. دا ودانۍ شاګردانو جوړه کړې؟ دا ودانۍ چې کومه ده دا ودانۍ چې دا ټول دا شیشه ده ټوله که نه؟ او دا ټوله شیشه ده. او هغه لرګی دی؟ هغه ټول لرګی دی. دغه لرګی دی، دا شیشه ده، دا بس ټول دغه جوړ کړي شاګردان. او دا زما خواست چې پرو دی دا چې دا یو د برق پروژه ده. دا د برق پروژه ده د یو کوینه د 4 کورونو لپاره د استفادې کول لپاره جوړه شوې ده چې یو واټر پمپ باندې یو واټر پمپ او 4 کورونه بس هر هم هر کور ته منظم اوبه رسیږي، هر کور ته خپل وال لګېدلی ده، هر کور خپله ټانکۍ ده، هر سړی به په خپل کور کې خپله بټن ووهي، د هغه د برق نه به مصرف کېږي، د هغه ټانکۍ ته به اوبه ځي. بل سړی اجازه نه لري تر څو پورې چې د هغه ټانکۍ نه ډکه شوي. بس کله د هغه ټانکۍ ډکه شو بیا بل سړی خپل بټن ووهي، د هغه کور ته به اوبه ځي، د هغه د برق نه به مصرف کېږي. چې کله اوبه وړم ما بټن ووهلې دا کس نشي کولی چې بټن ووهي؟ دا نشي کولی تر څو پورې چې دا ټانکۍ نه ډکه شي هغه سړي ته اجازه نشته. ډېر زیات جالب دی. واقعا هم دا د لیدونکو د سترګو نه پناه و. هغه چې دا خواري کړې ده پکار و چې دغه خواري ډېره مخکې ښودل شوې وې. دلته مې یو بل ورور هم خواته ولاړ دی، زه تا سره هم خبرې کوم، دې سره مې یو 2-3 خبرې کوم. فکر کوم دا دلته نندارې ته راغلی دی، دلته ولاړ و، ما ته ډېرې ښې خبرې وکړلې. مهرباني ته یې راته نوم واخله او دلته نندارې ته چې راغلی څه شی دې ډېر زیات خوښ شو؟ زما نوم خو مطیع الله صافی دی، د مرکز د اولې ناحیې اوسېدونکی یم. زه چې دلته نندارتون ته رالم په دې ټولو دغه کې زما دغه ترافیکي سیستم زموږ خوښ شو چې چونکې زموږ بازار ډېر رش لري او ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شوې ده. که چېرته دغه ترافیکي سیستم او دغه د اشارو دغه سیستم چېرته په زموږ په بازار کې مروج شي نو انشاءالله زه فکر کوم چې یو خو به د رش به هم کم شي او بل د ترافیکو سره به یو ډول همکاري به وي. نو زموږ بس دغه غوښتنه چې دغه سیستماني کار وکړو. ډېره مننه. دا ډول نندارتونونه څومره مهم دي؟ مخکې چون ما هم دا وسایل نه ولیدل، دا توکي مې نه ولیدلي، خپله چې کله راغلی دا دې ولیدل څومره خوښ یې، څه احساس؟ زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې موږ نه پوهېدلي چې زموږ د ځوانانو کې څونه وړتیا ده او زموږ انجینرانو کې څونه وړتیا ده. موږ چې دا هر څه وینو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې زموږ انجینران ډېر څه کولی شي، د نړیوالو سره هم سیالي شي کولی په دې چې دوی هغه څه جوړ کړي دي چې هغه دوی ته نړیوال هم حیران دي. زه ډېر خوشحاله یم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. موږ به د خیره د مسؤلینو سره خبرې وکړو. تاسو ته ښه وخت. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. محترم ورور دا ودانۍ جوړه شوې، حد اقل ستاسو په فکر په دغه ودانۍ به څومره وخت لګېدلی؟ یاره دې ودانۍ باندې تقریبا چې 3 میاشتې شاګردانو کار کړی دی او 3 میاشتو کې دا جوړه کړې ده. دا په انجینرانو له نقشه جوړه کړې ده، استادانو انجینرانو ته نقشه جوړه کړې ده، هغه نه وروسته په شاګردانو کار کړی دی. عملاً چې د شاګردانو څونه درس ویلی دی یعنې شي کولی نه شي کولی په دې خاطر باندې دا ټول دغه جوړ کړي شاګردان. امکانات د دوی دپاره بیا د کومه کېږي؟ دولت ورته دا سیستم جوړ کړی؟ نه، دولت ورته فلحال دا سیستم نه جوړ کړی، دا شاګردانو په خپل مصرف باندې کړي. دا څه شی چې تاسو دلته ګورئ دا شاګردانو په خپل مصرف کړي او استادانو سره همکاري کړې ده. او که چېرته دولت ستاسې سره همکاري وکړي، لاسنیوی مو وکړي، په دې برخه کې در سره همکار شي،
څه فکر کوي کار به څومره بس که دولت د خلکو ته دغه وکړي زمینه سازي وکړي ان شاء الله چې دا پروژې په حقیقي پروژو باندې بدلیږي دا تعمیرونه په حقیقي تعمیرونو باندې بدلیږي زمونږ شاګردان دا وړتیا لري چې دنه خېخې نقشې ډیزاین کړي خېخې نقشې جوړې کړي او خلک په هغه نقشو باندې کورونه جوړ کړي تعمیرونه جوړ کړي دا د 2 کلن زده کړې درکول کېږي دغه انسټیټیوټ کې هو دا چې د 14 او 14 سمستر شاګردان انجنیری په برخه انجنیری په برخه کې او ساختماني انجنیری او برقي انجنیر ډیره مننه خوشاله اوسئ چې موږ ته وخت راکړه درنو لیدونکو تاسو زموږ شاته چې ګورئ دغه ودانۍ د محصلینو په لاس باندې جوړ شوی دی دغه انسټیټیوټ د محصلینو په لاسونو باندې تقریبا 3 میاشتې وخت نیولی دی ډیر په یو ښه سیستم ډیر په یو عصري سیستم باندې دغه کار شوی دی د دې ترڅنګ دلته چې کوم سیستم پروت دی دا د ترافیکي اشارو سیستم دی هغه پرمختللي ښارونو کې د دغه سیستمونو نه استفاده کیږي کوم چې هغه ډیر زیات پرمختګ کړي پرمختللي دی ولې په زموږ په افغانستان کې دغه سیستمونو نه استفاده کیږي خو د بل ځای نه راوړل کیږي په ښارونو کې لګیدلي کې چیرته دغه شانتي ځوانانو ته زمينه جوړه شي د دې د کار زمينه ورته برابر شي او وسایل په لاس کې ورکړل شي او د دوی د بشري ځواک نه ښه استفاده وشي نو لري نه د چې دا سیستمونه په خپل په افغانستان کې جوړ شي لکه څنګه چې دا سیستم یو خو د یو واټر پمپ نه د یو کوینه د یو سیستم نه څلور کورونو ته وبور کول دام یقینا زما د پر ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده ځکه مونږ الحمدلله په افغانستان کې داسې فکرونه لرو چې هغه تر نورو خدي او داس یو د ودانۍ فکر سره شته نه دی ویجاړی نو د دې نندارتون یو غټه اهمه غټه چې زی بولم هغه دار چې زموږ د هغه ورونو چې 2 کال زده کړي دي په دې برخه کې د شان د توکي جوړ کړي دي هغه افغانانو ولیدل دلته چارواکو ولیدل زه په دې باندې باوري یم چې حکومتي مسؤلین به دې توجه کوي ترڅو د خلکو لاسنیوي وکي هغه خلک چې ښه فکر لري د افغانستان د آبادی لپاره فکر لري دا غوي لاسنیوي وکي او دا توکي ورته جوړ کی دا سیستم خو زما ډیر زیات خوښ شو دلته یو سیستم جوړ شوی درنو لیدونکو چې هغه څوک چې مطلب په کور کې په کوټه کې باران دا غنه نه خبر او یا کور کې خصوصا زمنګ د زنانو د لپاره دا ډیر زیات مهم دی هغه نه خبر چې باران شته کنهشته د کاغذ چې دوی بهر خواره کړی دي ترڅو راټولې کی نو دا سیستم تاسو ولید چې کلاس لامدري کنه نو دی باندې څنګه وبلګيږي دا غږ کوي او خلک خبريږي چې بیرون باران دی دا کوم فکر نه تاسو جوړ ک فکر در سره شو احساس در سره کوم ایډیا و چې تاسو سره دغه توکي جوړ دا مونږ ته فکر پدې پیدا شو مونږ وکاته په داسې فابریکې دي چې هغه صابونونه تولیدوي هغه داسې موادونه تولیدوي چې هغه د بارانونو سره خرابېږي هغه په لمر باندې وچوي دا موادونه چې کوم شی جوړ کړي تولیدات په لمر وچوي هماغه دپاره مونږ دا جوړ کړو چې هغه کوم فابریکې والا چې دی د هغه د په دې پوه شي چې باران راخکې شو خپل تولیدات ټول کړي که چېرته ټول نه کړي هغه ټوله ګټه په سیند باندې لاوشي پسته ټول هر څه خراب شي د دې تولیداتو نه مسؤلین خبر شو راغلي هو راغلي هو ډېر خلک راغلي وو هغه مرکې وکړې هغوی دا ویل بس په دې باندې خبر شو چې همداسې د صنایع مسلکي انسټیټیوټ شاګردان د شوي د سیستم هم دی دا څه دی دا یو متحرک میز دی چې په زنجیرانو تړل شوی دی او هیڅ قسم پایه نه لري او په زنجیرونو باندې تړل شوی حرکت کوي او په ځای ولاړ هم دی بل لاندې دغه چې ګورې دا دغه د زانګوګانې دي دا شاګردانو جوړې کړي په دې خاطر باندې چې موږ داسې یو زانګو شو جوړولی داسې یو فکر لري او پارکونو کې چې کومې زانګوګانې دي هغې ډول هماغه په ډول باندې یو زانګو جوړه شوې داسې یو روباټ جوړ شوی بالکل درنو لیدونکو واقعا هم ډېر سخت د خوشحالۍ احساس کوم چې زمونږ او ستاسې ځوانان داسې توکي جوړولی شي چې نړیوال ځان ته حیرانولی شي د دې دپاره که چېرته بازار موندنه وشي افغان دولت داسې نور هم دا ډول نندارتونونه جوړ کړي دا د افغانستان په سطحه باندې ملي نندارتونونه دغه توکي د هغوی ته ویوړلی شي هلته ښکاره شي تر څو داسې معلومه شي چې دلته افغانان واقعا هم داسې یو ښه فکر لري او د آبادۍ فکر لري تر څو د هغوی دغه اذهان او د هغوی دغه زده کړو د هغوی دغه فکر نه استفاده وشي نو واقعا هم دا ډېر زیات جالب و زما دپاره ډېره زیاته مننه تاسې نه کوو قاري صاحب چې دونه خواري وباسئ زحمت وباسئ تاسو خپله خواري کوئ انشاءالله دا خواري به بس بس زموږ صنایع مسلکي انسټیټیوټ شاګردان د دې نه نور هم زیاته خواري کوي او د دې نه ښه وړتیا لري او انشاءالله چې امکانات په لاس ورشي د دې نه ښه توکي تولیدولی شي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ستاسو د بریا په هیله خیر شکر ودان
ښه درنو لیدونکو دلته چې زه راغلم اول خو ما ځان ته یو پکول راواخیسته تاسې هم که غواړئ چې ښه خوندور او د ښه ډیزاین ښه ماډل ښایسته پکولونه واخلئ لباسونه واخلئ نو تاسې هم کولی شئ نندارتون ته راشئ حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه مهرباني موږ سره اشنا یو لیدونکو ته ځان معرفي السلام علیکم زما نوم سمیع الله دی او د دکان نوم مې چې کوم دی اورینټل خیاطي د صداباد ښار دم کلي جامع مسجد ته مخامخ د خیاطي دکان لرم او د هغې دکان کې موږ د خیاطۍ په نګاه کې پکولونه واسکټونه ګرم لباس د کورتۍ شوې چپنې شوې دا وغیره هم جوړو او د هغې نه علاوه همداسې سمپل جامې نورې مشرقي زون کې جلال آبادي وغیره کندهاري لباسونه هم کولی شو نو دغه نندارتون ته چې موږ راغلي یو د دې نګاه نه راغلي یو چې دغه خلکو ته د خپل کسب او د شي نه توکي ورته وښایو که نه چې دا زموږ توکي مخ په وړاندې لاړې شي او زموږ دپاره هم سبب د ګډې شي او د نورو خلکو دپاره هم سبب د ګډې شي ما چې ولیدل دلته پکولونه هم شته دی واسکټونه هم شته دی چې نمونه یې زه دې پکول کومه کپړه ده دا ته ویلی شي بولنزا اصلي کپړه ده دا بولنزا افغاني تولید دی نه دا تولید خو د پاکستان تولید دی کپړه هم د پاکستان ده خو دا دی اصل داسې دی چې دا شی نه دلته هم جوړیږي خو موږ د دې هغه د جوړولو اسباب نه لرو موږ اسباب نشته ګنې دا شی نه چې په کوم ځای کې جوړیږي په پاکستان کې د هغې نه موږ دلته ښه انجینران ارڅ لرو خو د هغه کوم شی نه چې دا پې جوړیږي هغه اسباب موږ نه لرو نو دغه اسباب که دلته موږ له برابر شي کارخانې او نو موږ سره هغې تولید راوړل نه خلاص د هغې د تولید نه ښکاره خبره ده چې موږ ته خلاصېږو د دې ماشین کیفیت به هم د هغې نه ښه کیفیت به هم سل په سل دي کې خو ګوره کمیغ وي کوي د خپلو مفادو دپاره بلکې موږ له ګران هم تمامېږي د هغه ځای نه وړه دلته به کیفیت هم ښه وي او دلته به چې کوم دی بیا ارزان هم ملاوي دا وړی ده دا سچه وړی ده بولنزا ورته وایي هماغه وړی ده او د دې کیفیت لکه ښه کیفیت دی سل په سلو کې ښه کیفیت قیمت یې څومره قیمت خو دا موږ مختلف داسې خرڅو خو به هر حال دغه 250 روپۍ د دې ریټ دی په دغه 250 زما د هغې څو روپۍ او د ستا خو داسې دی وروره نو تا نه به زه څه واخلم نو ته زموږ ورور ملګری دا یو ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې د حاجي صاحب خبرې واورېدې چې که چېرته په افغانستان کې داخل دوی ته زمینه جوړه شي نو دا وړی پکول چې کوم زما په سر تاسې ګورئ د دې دغه کوم ټوټه چې دی یا کپړه چې ده دا د نورو ځایونو نه صادرېږي او دلته راځي نو که تاسې د دغې خلکو دپاره د زمینه سازي وشي افغان دولت د دې دپاره زمینه سازي وکړي دوی ته دغه توکي راوړي نو دلته چې زه ګورم ډېر ښایسته ښایسته واسکټونه هم جوړ دي ډېر ښایسته ښایسته پکولونه دي لباسونه ډېر ښایسته ښایسته دي نو واقعا دا دلته خواري کېږي افغان تولیدونکي ځوانان همدارنګه د فابریکو مالکان په دې هڅه کې دي تر څو د خپل ځان دپاره او بالخصوص د افغانستان دپاره داسې یو څه جوړ کړي چې هغه دا ډول نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کړي حاجي صاحب په لنډو کې راته دا مو ویوه چې دا نندارتونونه ستاسې په دغه تولیداتو باندې څومره تاثیر ورکولی شي وروره دا خو زموږ دپاره ډېر زیات تقریبا په سلو کې 80% زموږ په کار باندې دا خواله راځي په دې خاطر باندې چې د اصل کې دا کونړ یو اطرافي ولایت دی څوک ته داسې ډېر خبر هم نه دی چې کونړ کې بسي اگر چې موږ ډېر څه لرو خو څوک داسې نشته دی زموږ تر شا چې موږ سپورټ کې او مخکې مبوزي او موږ د خلکو ته وښیو د خپل کسب او د خپل شی نه خلکو ته مخامخ چې موږ دا ارڅه کولی شو د دولت نه غوښتنه دا ده د دغه نندارتون کې د ګډونوالو چې که چېرته افغان دولت د دوی دپاره دا ډول زمینه سازي نوره وکړي دا ډول د دې دپاره همکاري ورسره وکړي لاسنیوی وکړي نو لرې نه ده چې دغه توکي به دلته په افغانستان کې لا هم رشد وکړي د دې دپاره باید د افغانستان په سطحه باندې ملي نندارتونونو کې نور هم ځای ورکړل شي وخت ورکړل شي تر څو د دوی دغه کاروبار رشد وکړي او دوی په ځان بسیا کار وکړي او افغانستان په ځان باندې بسیا اوسي حاجي صاحب ډېره مننه چې وخت دې راکړو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه او دا پکول د حاجي صاحب د خوا نه ماته ډالۍ شو دا به زه په سر کړم انشاءالله افغاني تولید دی او زه به د خیره باقي خپرونه په همدې پکول کې خیر ډېره مننه دا درنو لیدونکو دلته چې میز باندې کوم څه تاسې وینئ او درته ښکاري دا حکیمي دوا ده د کې در څنګ به دا چې شي دي موږ یې نوم سره اشنا نه یو خو دا به د دې نه وپوښتو مهرباني وروره اول خو دې راته نوم واخله بیا دلته د غرفه نیولې ده څومره خوشحاله او څه شی دې نندارې ته ایښي بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې حکیم سالم احمد صالح دی په کونړ ولایت کې د ابولیاس دواخانې په نوم دواخانه لرم دا چې موږ خپل تولیدات کړي دي خپلې دوايانې هم جوړې کړي دي هغه موږ دلته راوړي نندارې ته وړاندې کړي دي په دا کې د معدې شربتونه دي د سینې دپاره شربتونه دي او دغه یو دوی چې تاسو وینئ دغه
د مغزیاتو څخه جوړه شوې ده هغه مغزیات چې وطني مغزیات دي د هغې نه جوړه شوې دوا ده دغه او د اعصابو د تقویت لپاره دغه کار کوي نو خلکو ډېره زیاته خوښه کړله په نورو نندارتونونو کې هم د دپاره موږ غرفې نیولې وې په هغه کې ډېره زیاته او وتلې وه او ډیمانډ یې ډېر زیات و د هغې هم په کابل کې هم په ننګرهار کې دلته هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړله چې چا چې خوړل د دوباره بیا راځي اخلي او ګوري چې کوي ده او خوري ده که نه او ذایقې هم ډېره برابر ده قیمت یې څنګه دی نو قیمت یې دلته چې کوم دی 300 افغانۍ دی د یو پاو ډبي د 250 ګرام ډبي او نو دې کې به کیلو ډبي مشته نیم کیلو ډبي پکې به شته دی ډېره مننه تا نه ډېره زیاته مننه چې د نندارتون کې مو غرفه اخیستې ده او دغه شان د خپل هغه کوم تولید چې تاسو کړی دی هغه هم راوړي دي دلته مې ایښودي دي په دې هیله باندې چې زموږ غږ هغه ورونه او ځوانان چې اوري هغوی د دې نه استفاده وکړي تر څو د چي دپاره ښه دا د دماغو د تقویت لپاره دماغو د تقویت لپاره نو کولی شئ تاسې د دغه یوناني توکو نه استفاده وکړئ او دا واخلئ د ځان لپاره تر څو دماغ مو ارام وي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه درنو لیدونکو کوم تیزاب چې دلته زما په لاس کې دی او تاسې وینئ دلته پراته دي دا کونړ کې تولیدي کېږي د دې نه مخکې به دغه تیزاب یا د ننګرهار یا د کابل نه یا د نورو ولایتونو نه یا د بهرنیو هیوادونو نه راتله اوس لله الحمد کونړ کې کونړ دا ویاړ لري چې دلته دغه د بیټریو تیزاب جوړ کړي او دا خدمات خلکو ته وړاندې کړي مهرباني وروره تاسې هم راته نوم واخلئ د دې فابریکې نوم او تر څنګ یې څومره وخت کېږي چې دغه فابریکه هلته فعالیت کوي مننه کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه نوم مې عبدالولي ریحان دی او د سودیس مومند د تیزابو د تولید شرکت یو تن همکار یم تقریبا 2 میاشتې کېږي دا ابتدایي مرحلې دي چې موږ په دې کار باندې پیل کړی دی او رسماً افتتاح وکړه او کار پیل شوی څومره وخت کېږي 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې استادان هم د کونړ دي څوک چې جوړوي هغوی هم د کونړ دي نه موږ په لومړیو کې د کابل نه د هغه شرکت نه چې موږ د دې نه دغه مواد راوړو چې هغه د خارج نه راواردېږي هغې نه موږ مسلکي استاد راوستی زه په خپله چې ما په ایران کې کار کړی دی د دې چې زه په هغه وخت کې په ایران کې وم او اوس راغلم په خپله ما په ایران کې د دې زده کړې کړي دي او اوس په خپله انشاءالله چې دغه پروسه پر مخ وړم دا کومو موادو نه چې جوړېږي کونړ کې پیدا کېږي نه د دې مواد چې دي دا سلفوریک اسید دي چې دا د خارج نه راواردېږي دا تاسو هغې ځای نه راوړئ دا موږ د هغه ځای نه راوړو نه دا خپل شرکتونه دي چې کابل ته راواردوي او موږ یې د هغې نه بیا خریداري کوو او دلته یې راوړو په خپله دا پروسې پې ترسره کوو او دلته د تیزاب لرو کومو موادو نه جوړېږي لکه کوم څه پکې استفاده کېږي دا چې دي سلفوریک اسید دي چې د دې دغه مواد د خارج نه راځي جامد شکل لري او بیا یو پروسه په کابل کې پې ترسره کېږي چې بیا په مایع باندې تبدیلېږي او سلفوریک اسید 98% برابرېږي د هغې نه بیا دغه موږ راواردوو دلته یې راوړو کونړ ته او دلته پې بیا یوه بله پروسه ترسره کېږي چې دې سره اوبه ګډېږي او یو ذات مواد ګډېږي چې د دې هغه کیفیت د لاسه ورنکړي د وخت په تېرېدو سره نو بیا دلته ګیج په نظر کې نیول کېږي چې هغه ګیج چې سټنډرډ ګیج دی موږ 12,500 ګیج لرو او 1250 او زه ستاسې د لارې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته دا پیغام ورکوم چې انشاءالله اسم تیزاب او دغه لیبل لرونکي تیزاب چې په هر بوتل باندې دغه لیبل لګېدلی دی موږ په 100% ضمانت باندې دا ورکوو ډېری ورونه دا شکایت کوي چې موږ غریبان ورونه دي چې هغه په ډېرو سختو شرایطو کې یوه بیټري واخلي او هغه د 8 میاشتو یا 6 میاشتو مودې په تېرېدو سره ایسته تیزاب وجه خراب هغه کیفیت د لاسه ورکړي او هغه کار نه کوي نو هغه عمومي علت چې دی هغه تیزاب دي نو موږ دا ژمنه ده انشاءالله چې ښه کیفیت کې تیزاب به وړاندې کوو او دغه مشکل به حل کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان مننه دغه توکي چې ایښودل شوي دي څه شی دي او دغه نندارتون چې جوړ شوی خصوصا په ټوله کې د زراعتي او کرنیزو هغه دهقانانو دپاره هغه د تولیدونکو دپاره دا ډول نندارتونونه څومره مهم دي بسم الله الرحمن الرحیم در صاحب تا ته سلام او د ځلا راډیو تلویزیون ټولو همکارانو ته سلام خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به سي ډېره مننه زه هم موسی نورزی د زراعت ریاست د پلان او انجوګانو مدیر او د یاد نندارتون د نظم او ترتیب د کمیټې یو تن غړی یم در صاحب محترم لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې سي یاد نندارتون چې د
صنعت او تجارت وزارت تر چتر لاندې د سیکارام احمدي شرکت په مالی لګښت سره پر لار اچول شوي د کونړ ولایت په اسداباد ښار کې یاد نندارتون 3 ورځې تمام کوي او نن د یاد نندارتون وروستۍ ورځ ده. په یاد نندارتون کې د زراعت ریاست چې تاسې د زراعت د برخې د ټولو فعالیتونو سره اشنا هم یاستئ. په دې کې د زراعت ریاست د هر یوې برخې نه تاسو توکي وینئ چې نندارې ته وړاندې شوي دي، که هغه د غلجاتو د برخې دي، که هغه د لبنیاتو د برخې دي، که هغه فرض کړه د منابع طبیعي د برخې دي، همدغسې د باغدارۍ د برخې چې کوم څه تاسو وینئ چې یوه ښه بېلګه یې دغه یو سټران غټ لیمو دی چې فرض کړه دا د کونړ خپل تولید د پورټاپور ولسوالۍ کې کېږي. نو په ټوله کې خو یاد نندارتون د افغان تجارانو او د افغان بزګرانو دپاره خورا زیات مهم او اهم دی، ځکه چې د یاد نندارتون په ذریعه باندې به د دهقانانو د حاصلاتو او د تولیداتو دپاره مارکیټ برابر شي. همدارنګه د هغه غټو تجارتونو او د پروسس د صنعتخونو دپاره به دلته خام مواد مهیا برابر شي او د دې خام مواد نه په استفادې سره به هغې وکولی شي چې خپل تولیدات لا غني کړي او نورو نړۍ ته صادر کړي په ښه کیفیت او اهمیت سره. د یاد نندارتون په اساس که زه یادونه وکړم ډېر بزګران داسې دي چې هغې تمام کال خواري وکړي خو د هغې د تولیداتو نه د هېواد نور وګړي د نورې نړۍ خلک خبر نه شي دلته څه تولید شو، په کوم کیفیت سره تولید شو، په کومې نوع سره تولید شو. دا نندارتون به دغه کومک او ګټه ورسوي خلکو ته چې د دې د توکو نه به خلک اګاهي حاصله کړي، هم په داخل د هېواد کې هم د خارج د هېواد کې، او زموږ د توکو دپاره به په لویه کچه سره په داخل د هېواد او بیرون د هېواد د مارکیټ په پیدا کولو کې زمینه سازي وکړي. انجینر صاحب دلته به هم لږ لاړ شو، دا فکر کوم چهارمغز دی، لږ به په دې باندې هم خبرې وکړو چې دا چې دي که نه د دوی سره دا خبرې وکړو، که تاسې راته تشریح کوئ مهرباني وکړه. دوی هم انجینر صاحب درس محترم دا چون زموږ د ریاست تخنیکي ټیم هم ولاړ دی، لکه څرنګه چې د دې لیبل څخه معلومیږي د دې محلي نوم چې دی یا چهارمغز یا غوزان ورته ویل کېږي او انګلیسي نوم یې چې دی والنټ دی. همدغسې د دې دغه تاسو چې ګورئ د تولید ساحه دا شیګل دی، یعنې موږ په شیګل کې داسې غوز لرو چې الحمدلله هغه ډېر په ښه کیفیت سره دی. که چېرته دا نورې نړۍ ته د دې لار پیدا شي او لاړ شي، دا په خارجي هېوادونو کې بالخصوص په اروپایي هېوادونو کې خلک ډېر خوښوي. نو همدغسې دا چې دی زموږ د دریفیج ولسوالۍ غوز دی چې دې ته کاغذي غوز هم ویل کېږي درس صاحب، چې دا داسې دی لکه د مفلي په شان په لاس ماتېږي. همداسې که موږ یادونه وکړو درس صاحب بیا هغه څه چې موږ او تاسو وینو دغه پیرګي چې تاسو د نوم سره بدل دی چې دا د څېړۍ او تولید دی، د څېړۍ یعنې میوه ده چې د څېړۍ نه لاسته راوړل کېږي. دا د شکر د مریضانو دپاره د وجود د ضعیفو برخو دپاره د تقویت دپاره ډېر رول لوبوي. همدغسې په غرونو کې د هغه حیوانات چې ځینې پرندګان دي لکه کوترې، د هغې دپاره او د کارغانو دپاره یوه غذا ده چې الله پاک په دې غرونو کې برابره کړې ده. همداسې که موږ او تاسو درس صاحب دغې خوږولي ته راشو چې دا د نوم سره موږ او تاسو ټول بلد یاستو چې شیرین بویه ورته هم ویل کېږي. دا د ټوخي دپاره، د سینه بغل دپاره، د زکام دپاره په دې کې الله تعالی داسې مواد اچولي دي چې طبیعي چې هغه ډېر خورا زیات مهم دی او د دې کیفیت چې دی اغلا لوړ دی. د دې بیه هم په داخل کې ډېره ټیټه ده، خو که چېرته دا بهر ته تولید شي دا ډېر یو ښه د طبي نباتاتو په برخه کې او بالخصوص د صنعت په برخه کې خورا رول لري. همداسې درس یو چې باید زه یادونه وکړم د کونړ ولایت هغه لرګې که چېرته نورې نړۍ ته لاړ شي، نورو د سیمې د ګاونډ هېوادونو ته لاړ شي، هلته به دا په ښه قیمت سره خرڅ شي. د څېړۍ لرګی تاسو وینئ، د سرپ لرګی تاسو وینئ چې ورته شونټۍ هم ویل کېږي. د دیار لرګی دی هغه ده چې په خورا ښه کیفیت سره لري. که چېرته د دې نه صنعتي توکي برابر شي د لرګي، مثلا چوکۍ، میز، ډبل بیډ، اشدار لرګی، دا د نختر لرګی دی چې خورا زیات کیفیت لري او د دې د عمر لایف سایکل موده چې ده هم خورا زیاته ده. مثلا که چېرته پارمیکا یا چینایي کوم لرګی روسي لرګی استعمال شي، هغه 1 کال 2 کال نهایي 15 کال، د دې د عمر دوران چې دی تر 50 شپېته الا 70 کالو انداسې دی چې بیخي ډېر زیات دی. درس دا نور به اصلاح شوي تخمونه او دغه نور چې دي درس دغه ټول اصلاح شوي تخمونه دي چې موږ او تاسو په کونړ کې د زراعت ریاست د تحقیقات او مدیریت په هڅو باندې دلته موږ په تقریبا په لسګونه نوع د شول او د غنمو ورایټیانې لرو چې په دې باندې اوس کار روان دی تر څو دغه نوع اصلاح شي او موږ داسې یوه خالصه نوع او خالصه تخم لاسته راوړو چې هغه د امراضو په مقابل کې مقاومي، هغه فرض کړه د حشراتو په مقابل کې مقاومي، هغه د غورځېدو په مقابل کې، باد و باران په مقابل کې، او همداسې د تخم د زیاتوالي او د حاصل په برخه کې خورا فرض کړه لکه څنګه چې تاسو دغه د غنمو یو وږی وینئ درس چې دا نصرت 0 غنم دي. د دې غنمو وږي نه تاسو ګورئ چې په دې یو وږي کې په لسګونو دانې ښکاره کېږي. که چېرته دې تخم نه دهقان استفاده وکړي نو دهقان به په خپل کور کې په خپله کرونده کې په ځان باندې خودکفا شي. یعنې داسې فکر وکړه که چېرته هغه د محلي ورایټي نه استفاده وکړي کیدای شي د هغې حاصل پس د یو جریب نه یو بوجۍ نه موږ 10 بوجۍ حاصل
تیل اخلو که چیرته دغه تخم استعمال چې کوم چې دغه هایبراید ورایټي ده او پر اصلاح شوي ورایټي ده کیدای شي دغه کچه تر 150 بوجیو ورسیږي درسره. د ځلا راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو تمه ده چې خپرونه مو تر دې وخته پورې په خیر او خوشحالۍ سره اورېدلې وي. دغه تیاره چې تاسې ګورئ د افغان انجینرانو په لاس باندې جوړه شوې ده او هڅه او پلان یې دا دی چې آینده کې دا ډول داسې تیارې جوړې کړي چې د هغوی د هوا ته د پورته کېدو توان هم ولري. خو دا کار هغه وخت کې کېدای شي که چېرته افغان دولت د دوی دپاره زمینه سازي وکړي او دوی ته وسایل او هغه توکي او هغه اجناس هغه شیان چې د دې دپاره ضرور دي هغه په لاس کې ورکړل شي. نو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د کونړ په ملي نندارتون کې مې درېیمه ورځ تاسو ته وړاندې کړله، تر بیا او بلې خپرونې چې زه ستاسو په دننه چوپړ کې راځم درنه اجازه اخلم. هر چیرې چې اسخات آباد سوکاله او سرلوړي اوسئ.